روژه یوه ډیره مقدسه او مبارکه میاشت ده. روژه د هر ډول ګناهونو په مقابل کې د ډال او د سپر حیثیت لري. لکه څرنګه چې یو کس د دښمن پر وړاندې د خپل ځان د دفاع په خاطر د ډال او سپر څخه استفاده کوي، په روژه باندې هم موږ تاسې د شیطان له وسوسو څخه د ایمان ساتنه کوو. دا په یاد ولرئ چې دا یوه ډیره مقدسه او مبارکه میاشت ده. راځئ چې په دغه میاشت کې موږ تاسې دا ژوند داسې عیار کړو چې په هر چا باندې د شفقت او ترحم لاس کش کاږو، له خلکو سره مرسته وکړو، تر خپلې وسې مطابق صدقه ورکړو. ما او تا به تر ټولو کامیاب او بریالي خلک یو. خو که ما او تا په دغه میاشت کې هم له تشدد او له زیاتي څخه کار واخلو، نو دا په یاد ولره چې ما او تا تر ټولو ناکامه څیرې یو. ځکه که ما او تا له خلکو سره د ترحم او شفقت څخه کار واخلو او دا ژوند داسې عیار کړو چې یو څوک زما او ستا لپاره د الله رب العزت دربار ته لاس پورته نه کړي او د الله رب العزت له دربار څخه ما او تا ته خیره ونه غواړي. راځئ دا ژوند داسې عیار کړو چې یو څوک د الله رب العزت دربار ته لاسونه پورته کړي او د الله رب العزت له دربار څخه موږ تاسو ته دعاوې وغواړي. دا اوس هم د روژې مبارکه میاشت ده. ډېری داسې ځوانان شته چې هغوی په خپل کور کې د خپل کورنۍ له غړو سره تاوتریخوالی کوي، خپله میرمن، مور، خور هغوی رټي، سپکې سپوري، غوسه ورته کوي. خو دا په یاد ولرئ چې دا یو ډېر بېکاره او وروسته پاتې عمل دی. راځئ موږ تاسې په خپل کور کې دننه د خپل کورنۍ له غړو سره همکاري وکړو، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړو. موږ تاسې به تر ټولو کامیاب او بریالي خلک یو. خو که موږ تاسې غوسې کوو، بې ځایه خلک رټو، سپکې سپوري کوو، دا په یاد ولرئ چې دا یو ډېر کمزوری عمل دی.